کوي بیا د هغه باب دا ګیلمن وزیر دا زکیم دا بلال دا ټول ملګري په جیلو کې وو په عمرو عدالت ورته نه پېښېدل د فوج په کیټ کې ظلم او زیاتوب او په آخري کې بیا په دوی باندې په زور ویډیو کوه او په ویډیو کې قومي ترانه وایه د شرم خبره ده موږ ریاست ته وایو چې ته په زور باندې زموږ په ځوانانو په وهلو ټکولو باندې په خلکو قومي ترانې وایې په زور باندې ویډیو څه ګران کار نه دی موږ چیلنج جوړ کوو دا کرلندې موږ ته په لاس راکړي قسم دې په خدای چې سهار خدای په ویډیو کې وایي بیا په ویډیو کې وایي چې زما پر قبر د منظور پښتون عسکر ولیکه دا کال تګران افغانستان کې بې تعلیمي لوږې تندې ټارګېټ کلینګ شروع دی د هغه رقم ډلې کوي دې خواته په ټول پاکستان کې چې هر ځای پښتون اوسي هلته ټارګېټ کلینګ هلته ظلم و ستم که هغه د ریاست ادارو د خوا یي که هغه بیا د پولیسو د خوا یي که هغه بیا د سی ټي ډي د خوا یي پر پښتانه باندې حال شروع دی بیا ورسره زموږ د کام معاشي قتل عام شروع دی که هغه بیا دلته په جنوبي وزیرستان انګور اډکي که هلته بیا پر تورخم باندې که هلته بیا پر جنوبي پښتونخوا چمن باندې دا ټول نوم یاسته هم په انګور اډکي او هلته په جنوبي پښتونخوا چمن ښار کې په زرګونو انسانان ناست دي د خپل عیني قانوني مطالبات کوي مګر دا ریاست او دا ریاستي ادارې او ورسره د حکومت نه ودې عیني قانوني مطالباتو ته څه توجه ورکوي بلکې پر دا احتجاجي ولس باندې په وار حملې سوي دي شهیدان زخمیان عزیزانو په داسې حالاتو کې چې بیا د غورځنګ ملګري یا د دې کام ځوانان راپورته کېږي چې دا د دې ظلم خلاف اواز پورته کوي بیا ریاست راولاړېږي بیا اف آی آرونه کاټوي بیا پر دا ځوانانو باندې د دهشتګردۍ بیا د غدارۍ مقدمې قایمه کوي تاسو ولیدل چې څو عمر مخکې ستاسو د دې شمالي وزیرستان دا درې ځوانان بلکې څلور دا حنیف پښتون په عمرونو په جیلو کې تېر کړي بیا د هغه باب دا ګیلمن وزیر دا زکیم دا بلال دا ټول ملګري په جیلو کې وو په عمرو عدالت ورته نه پېښېدل د فوج په کیټ کې ظلم او زیاتوب او په آخري کې بیا په دوی باندې په زور ویډیو کوه او په ویډیو کې قومي ترانه وایه د شرم خبره ده موږ ریاست ته وایو چې ته په زور باندې زموږ په ځوانانو په وهلو ټکولو باندې په خلکو قومي ترانې وایې په زور باندې ویډیو څه ګران کار نه دی موږ چیلنج جوړ کوو دا کرلندې موږ ته په لاس راکړي قسم دې په خدای چې سهار خدای په ویډیو کې وایي بیا په ویډیو کې وایي چې زما پر قبر د منظور پښتون عسکر ولیکه